سلامونه دوستانو یو ځل بیا تاسو د کریپټو ټریډینګ زده کړې په نوې ویډیو کې هرکلی وایم دا چې موږ تاسو د کریپټو ټریډینګ کورس پیل کړی دی تر اوسه پورې په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې موږ تاسو کنډلسټیک پیټرنز وپېژندل همدارنګه سپورټ رزسټنس باندې مو خبرې وکړلې اپ ټرند ډاون ټرند مو زده کړل دغه نه وروسته مو چارټ پیټرنز موضوع پیل کړه په چارټ پیټرنز کې موږ په دوه ډوله چارټ پیټرنز تاسو در وپېژندل چې یو ته کنټینیویشن چارټ پیټرنز ویل کېږي او بل ته ریورسل چارټ پیټرنز ویل کېږي کنټینیویشن چارټ پیټرنز مو ویلي دي اوس راځو ریورسل چارټ پیټرنز یو څو ویډیوګانې موږ جوړ کړي وي په پاتې ډولونو باندې نن درته بیا پیل کوم او ویلي مو چې ریورسل چارټ پیټرنز هغه چارټ پیټرنز چې کله هم یو اپ ټرند روان وي ریورسل چارټ پیټرنز جوړ شي ډاون ټرند ته چینج کوي یعنی مکمل کوان حرکت ته جهت ته تغییر ورکول شي یا ډاون ټرند روان وي ریورسل چارټ پیټرنز جوړ شي اپ ټرند شروع کیږي نن ویډیو کې ځل بیا هم د ریورسل چارټ پیټرن په پاتې ډولونو باندې خبرې کوم په تیر ویډیو کې مې درته په ډبل ټاپ او ډبل باټم باندې خبرې کړې وې نن ویډیو کې راځم په ټریپل ټاپ او ټریپل باټم باندې خبرې کوو همدارنګه دغه نه وروسته هیډ اینډ شولډرز باندې خبرې کوو موږ تاسو دوه ډوله هیډ اینډ شولډر لرو چې یو ته هیډ اینډ شولډر په ساده توګه ویل کېږي بل ته انورس هیډ اینډ شولډرز ویل کېږي نو زه یم سید الله حسن په دغه ویډیو باندې تاسو ته پیل کوم که تر اوسه پورې تاسو موږ چینل کې نه وئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ که ویډیو مو خوښه موږ ته یو زبردست کمنټ پرېږدئ او د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ ستونزه لرئ مشکل لرئ ډسکرپشن کې زما د ټلیګرام چینل لینک شته هلته موږ سره ګډون وکړئ زموږ ګروپ جوین کړئ او ستاسو ټولو پوښتنې به ځواب کېږي او څومره درسونه چې موږ دلته وایو هغه به تاسو دلته په خپل ټلیګرام چینل باندې هم شیر کوم همدارنګه موږ هلته د دې وروسته دا زده کړې هلته هم شیر کوو او فری سیګنالونه هم ورکوو له موږ سره حتما ګډون وکړئ راځم درته په دغه ویډیو باندې پیل کوم لومړی په ټریپل باټم باندې او همدارنګه ټریپل ټاپ باندې خبرې کوو نو مخکې مو ویلي و چې ډبل باټم چې دا ډول شکل لري او لاندې ځای کې سپورټ لاین باندې دوه لو نقطې لري او په منځنۍ برخه کې یو لینک لاین لري اوس ټریپل باټم چې وایو هغه په سپورټ برخه باندې درې نقطې لري درې لو نقطې لري همدارنګه دوه نیک لاین لري نو کله چې داسې شکل رامنځته کېږي مقصد دغه ځای نه کوین بیرته پورته حرکت کوي موږ چې دلته فکر کوو ډاون ټرند روان دی ټریپل باټم جوړیږي او دغه ځای نه پورته بیا کوین حرکت کوي په داسې شکل سره جوړیږي چې یو وار کوین لاندې تللی دی بیرته پورته حرکت کړی دی په دغه ځای نه بیرته لاندې تللی دی نو دلته چې لاندې راغلی دغه ځای کې سپورټ لاین نه بیرته دغه ځای نه بیرته سپورټ شوی دی پورته حرکت کړی دی پورته چې تللی دی هغه ځای نه بیرته رزسټنس لاین یا نیک لاین جوړ کړی دی بیرته لاندې تللی دی او دریم ځل چې کله سپورټ لاین ته رسیږي دغه ځای نه بیرته بیا سپورټ کېږي او پورته حرکت کوي کله چې پورته حرکت کوي د نیک لاین څخه تېرېږي موږ تاسو پوهېږو چې دغه ځای کې ټریپل باټم جوړ شو او دغه ځای نه پورته بیا څنګه کېږي اپ ټرند شروع کېږي او د کوین قیمت چې دی لوړېږي راځم په چارټ کې به درته وښیم اوس دلته که موږ فکر وکړو دغه ځای کې یو ټریپل باټم جوړ شوی دی مقصد دغه ځای کې به زه یو سپورټ لاین ورته تیر کړم دغه زموږ سپورټ لاین شو دلته چې فکر وکړو په دغه ځای باندې یو نو دلته درې لو نقطې لري یو دغه نقطه شو بل دلته شو او بل هم په دغه ځای باندې جوړه کړې ده نو کله چې درې لو نقطې جوړ شوې نو دلته به زه ورسره ولیکم چې دغه زموږ تاسو چې شو دلته چې موږ ګورو لومړی نقطه دوهمه لو نقطه دریمه نقطه او دلته څو لري دوه نیک لاینونه لري که څه هم نیک لاینونه په یو قطار باندې نه دي خو که دلته موږ ورسره یو عمومي داسې نیک لاین تیر کړو نو دا په دې شکل سره جوړیږي او د سره به زه ولیکم چې نیک لاین دغه زموږ یو نیک لاین شو او دغه هم زموږ دوهم نیک لاین شو قسم دوهم نیک لاین لږ دی د بل نه ټیټ دی نو اکثره وخت ټریپل باټم وي هم دغسې چې دغه دوهم نیک لاین د دې څخه لږ ټیټ وي که چېرته دې سره برابر هم شي بیا هم سم دی که دې څخه لږ ټیټ هم وي په لږ توپیر پسې به یې نه ګرځئ کله چې دغه ټریپل باټم په صحیح توګه جوړ شو نو بیا هلته تاسو شکل ته ګورئ مقصد دغه ځای نه کوین قیمت یو وار لاندې تللی دی بیرته پورته حرکت کړی دی دلته جوړ شوی دی بیرته دغه نقطه ټچ کړې ده بیا دغه ځای ته تللی دی او بیرته لاندې تللی دی دغه ځای نه بیرته پورته حرکت کړی دی او داسې حرکت شروع کړی دی نو دغسې شکل چې کله جوړېږي درته موږ وایو چې دغه یو ټریپل باټم دی دغه زموږ تاسو دوهم نیک لاین شو نو څنګه موږ پوهېږو چې دغه ټریپل باټم دی لکه څه ډول چې موږ تاسو په تېره ویډیو کې ډبل باټم او ډبل ټاپ ویلي وو او کومې نقطې چې هغه کې ذکر کړی وي کټ پټ هماغه نقطې دلته هم لري لومړی دلته چې موږ تاسو دغه ګورو دغه لو نقطه چې کومې جوړېږي باید په یو سپورټ لاین باندې وي په یو لاین قطار باندې وي دوهم نیک لاین به یې جوړ کړي دلته باید دوه نیک لاینونه ولري که لږ ټیټ یا لوړ وي خو پروا نه کوي چې شکل ته صرف ورته کله چې موږ تاسو دلته پوهېږو چې دغه ځای نه کوین پورته حرکت کوي
کوین لومړی نیکلاین چې کوم جوړیږي دې څخه باید کراس کې لومړی نیکلاین څخه باید پورته تیر شي یا هم د دوهم نیکلاین چې کوم دی د دې څخه باید پورته تیر شي. کله چې دغه کراس کړ موږ پوهیږو چې دغه ځای نه کوین څنګه دی پورته حرکت وکړ اپ ټرند شروع کیږي او دلته موږ سره یو ټریپل باټم جوړ شو او دغه ځای تاسو ګورئ لومړی ډاون ټرند شروع شوی دی دلته ټریپل باټم جوړ کړی دی او بیرته پورته حرکت کړی دی اندر دغه نقطې پورې لوړتلی دی او داسې نور هم دوام کړی دی. نو دغه هغه نقطې دي او پاتې نقطه چې ما تېره ویډیو کې درته ویلي وې کټ هماغه ویډیو وګورئ دوباره او داسې به پوه شئ چې څه ډول ټریپل باټم جوړیږي څه ډول ډبل باټم جوړیږي هماغه ډول کوم ځای کې بای وکړو کوم ځای کې سیل وکړو کټ پټ هماغه طریقه ده. نو څه د دې نه اوس په ټریپل ټاپ باندې خبرې کوم سیم ټو سیم لکه څه ډول چې ټریپل باټم دی همدا قسم ټریپل ټاپ هم دی یعنی کله چې دغه ټریپل باټم موږ تاسو سرچپه کو معکوس کو هغه ته ډبل ټریپل ټاپ ویل کېږي. نو ټریپل ټاپ شکل چې کله موږ تاسو وایو هماغه هم په دې شکل کې وي یعنی پورته یو ریزسټنس لاین تیریږي لومړی یو اف ټرند شروع دی پورته کوین ځي په یو نقطه باندې ودرېږي لاندې حرکت کوي بیرته پورته ځي همدغه ریزسټنس لاین ته رسېږي بیا لاندې ځي او دریم واره بیا هم په دغه ریزسټنس لاین باندې یو ډول دا ټچ یو ور دا ټچ کوي کله چې دا ټچ کوي دغه څه نه بیرته لاندې حرکت کوي کله چې لاندې حرکت وکړ دوام نیکلاینونه جوړ کړل دلته موږ سره ټریپل ټاپ جوړ شو کله چې ټریپل ټاپ جوړ شو نو دغه ځای نه کوین څنګه کېږي لاندې حرکت کوي زه درته په دغه هم په شکل کې در پېژنم دلته چې موږ ګورو کوین دغه ځای نه پورته حرکت کړی دی په دغه ځای کې یو شکل جوړ کړی دی بیرته ډاون تللی دی دغه شکل ته چې موږ فکر وکړو د خپله چې دی یو ټریپل باټم دی ټریپل ټاپ دی البته نو دغه ځای باندې زه یو سپورټ لاین ورته تېروم که دلته په دغه شکل باندې زه یو سپورټ لاین تېر کړم نو دا زموږ سره یو ریزسټنس لاین شو کله چې تاسو ریزسټنس لاین ته فکر وکړئ په دغه ریزسټنس لاین باندې درې ور دغه ټچ شوی دلته هم او په دغه نقطه باندې هم دلته دغه کوم د کینډل شیډو شي دغه ځای ته ریزسټنس لاین طرف ته ټچ شوی ده او لاندې خواته چې فکر وکړو په دغه ځای باندې دوه نیک لاین جوړ کړي دي دلته موږ دوه نیک لاین ګورو دریم نیک لاین چې دی هغه لږ لوړ پاتې شوی دی هغه ورسره نه حسابل کېږي نو په دغه شکل سره جوړیږي مطلب دی دغه ځای نه څنګه شوی دی کوین ور پورته حرکت کړی دی دغه نقطې ته بیرته لاندې تللی دی دلته او بیا پورته تللی دی ریزسټنس لاین ته بیا دلته نیک لاین جوړ شوی دی بیرته پورته حرکت کړی دی او دغه ځای نه لاندې تللی دغه ځای باندې یو ټیسټ اخیستی دی او لاندې حرکت کړی دی نو په دغه شکل سره موږ سره ټریپل ټاپ هم جوړ شوی دی خیر که لږ لږ توپیر پکې وي په هغې پسې مه ګرځو دلته دغه ځای کې هم نیک لاین ته ورته شکل دی خو دغه زموږ ته سپورټ لاین ته او البته نیک لاین چې کوم دی دغه ته نه دی رسېدلی لوړ پاتې شوی دی یا هم دلته که وګورو دغه ځای کې د کینډل کومه شیډو چې ده د خپله نیک لاین ته سپورټ لاین ته رسېدلي ته که دلته تاسو سپورټ لاین ورته وایي هغه هم ورته ویلی شئ نیک لاین ورته وایي هغه هم ورته ویلی شي دغه نقطې پورې راغلی دی نو که دلته فکر وکړو اوس شکل په دغه ډول سره ترتیب شو یعنې کوین یې ور پورته حرکت کړی دی په دغه ځای باندې یو های جوړ کړی بیا لاندې دغه نیک لاین ټچ کړی دی نیک لاین جوړ کړی دی بیرته پورته تللی دی د های نقطې چې رسېدلی دوهم های جوړ کړی دی بیا لاندې تللی دی دوهم نیک لاین جوړ کړی دریم ور پورته تللی دی دریم های جوړ کړی دی بیرته ډاون تللی په دغه ځای باندې دغه ځای نه بیرته پورته تللی په دغه ځای باندې یو ریټیسټ کړی دی فول بک یې کړی دی کله چې فول بک وکړ نو دغه ځای نه بیرته لاندې تللی دی ډاون حرکت کوي تاسو خپله ښکاري په دغه نقطې ته تللی دی همداسې پورته لاندې پاتې شوی دی نو کله چې داسې شکل جوړېږي هغه ته موږ څه وایو ټریپل ټاپ ورته وایو نو خیر دغه شکلونه چې کوم دي تاسو خپله لاړ شئ په چارټ کې ور وګرځئ هلته پیدا کړئ کوشش وکړئ چې دوه درې شکلونه په خپله وګورئ پیدا کړئ کله چې دوه یا درې شکلونه تاسو په خپله پیدا کړئ بیا تاسو ډېر ښه ورسره پوهېدلی شئ چې دغه زموږ ته سره ټریپل ټاپ شو ټریپل باټم شو بیا درنه هېرېږي هم نه په راتلونکي وخت چې کله تاسو دغه شکلونه په چارټ کې وینئ حتما بیا پیدا کولی شئ او ټریپل ټاپ د ټریپل ټاپ یو لایف مثال تاسو درکړم شیپ کرنسي راخلاصوم دلته تاسو خپله فکر ورته وکړئ یو لایف مثال به تاسو درکړم چې کوم همداسې به روان دی په دغه کوین باندې چې کله تاسو غواړئ انالیسس وکړئ اوس دغه ځای باندې که زه یو ریزسټنس لاین دلته تېر کړم اوس د شیپ یو سطح ټایم فریم ما انتخاب کړی تاسو ته ښکاري نو دلته د دغه ځای نه کوین څنګه شوی دی ور پورته حرکت کړی دی دغه نقطې ته رسېدلی بیرته لاندې حرکت یو نیک لاین جوړ کړی دی بیا لوړ تللی دغه نقطه ټچ کړی دی بیرته دلته یو بل نیک لاین جوړ کړی دی او بیرته پورته حرکت کړی دی او دغه ځای نه اوس دلته لاندې حرکت کوي څنګه کېږي لاندې حرکت کوي نو موږ اوس څنګه فکر چې دغه ځای کې یو
تریپل ټیپ جوړیږي. کله چې موږ تاسو تریپل ټیپ معلوموو دغلته چې کوم کوین قیمت روان شوی دی دغه ځای کې دا باید دغه ځای نه راته شي نیک لاین کراس کړي. کله چې نیک لاین کراس کوو موږ پوهیږو چې دلته یو تریپل ټیپ جوړیږي. البته ممکن دا اوس بیرته لاړ شي په دغه کوم ریزسټنس لاین چې دی دغه باندې یو بیا ټیسټ وکړي دغه ځای نه بیرته لاندې لاړ شي. خو کله چې دغه نیک لاین کراس کړ موږ تاسو پوهیږو چې تریپل ټاپ دی او یا هم دغه چې کراس کړ موږ تاسو سره بالکل سلف سیده خبر کنفرم شو چې دغه یو تریپل ټاپ دی. دغه ځای نه کوین څنګه کېږي لاندې حرکت کوي اوس پورته روان دی اف ټرند او دغه ځای نه به څنګه کېږي ډاون ټرند شروع کېږي. او په اوس حالاتو کې موږ نشو ویلی چې دغه یو تریپل ټاپ دی ولې نشو ویلی چې دغه یو اسینډنټ ټرینګل دی چې دغه ځای نه خط ورته تیر کو اسینډنټ ټرینګل دی او دا څنګه کېږي پورته حرکت کوي. اوس لپاره دی چې دی یعنی لوړ حرکت کې اسینډنټ ټرینګل جوړ شوی دی. کله دغه لاین کراس کړ د نیک لاین کراس کړ د بل دوهم نیک لاین کراس کړ لاندې شو نو بیا موږ ورته ویل شو دغه تریپل ټاپ دی نو دا په دغه شکل سره جوړیږي. بل موضوع چې موږ تاسو وایو دغه نه وروسته تریپل ټاپ ډبل ټاپ ډبل باټم تریپل ټاپ تریپل باټم نه وروسته موږ تاسو بل موضوع شروع کوو هغه ته ویل کېږي هیډ اینډ شولډر. هیډ اینډ شولډر چې کله موږ تاسو وایو یعنی سر او اوږه داسې به وایو رایټ شولډر هیډ او چپ اوږه ښی اوږه سر او چپ اوږه لکه یو انسان چې داسې ودروي هغه ته ورته شکل جوړیږي. موږ په دوه ډوله وایو یو هیډ اینډ شولډر دی بل انورس هیډ اینډ شولډر دی. یعنی کله چې یو کوین اف ټرند روان دی هیډ اینډ شولډر جوړیږي بیرته کوین څنګه ډاون حرکت کوي او کله چې هیډ اینډ شولډر بیرته سرچپه کو یعنی یو کس چې لاندې سرچپه کې سره لاندې شي نو دغه ته بیا انورس هیډ اینډ شولډر ویل کېږي. زه به تاسو ته په شکل کې درو پیژنم او بیا تاسو په هغه باندې خپل انالیسیس وکړئ. نو دلته موږ تاسو هیډ اینډ شولډر یو شکل لرو مطلب هیډ اینډ شولډر په دې شکل سره موږ ویلی شو چې کله هم یو دلته موږ فکر کوو د کوین قیمت پورته تللی دغه ځای ته دغه ځای نه لاندې حرکت کړی دی بیرته بیا پورته تللی دی دغه نقطې ته او بیا لاندې تللی دی تر دغه نقطې پورې پورته حرکت کړی دی او دغه ځای نه بیرته ډاون تللی دی. نو کله چې موږ تاسو فکر وکړو بالکل داسې شکل جوړیږي لیفت شولډر هیډ او رایټ شولډر. نو کله چې داسې شکل جوړیږي دې ته ویل کېږي هیډ اینډ شولډر. زه به دلته شکل تاسو ته په دغه ځای کې رسم کوم. موږ دلته هیډ اینډ شولډر لرو دغه ځای نه پورته حرکت ورکوم دغه نقطې ته بیرته لاندې ځي لیفت شولډر جوړ شو بیرته موږ سره دلته چې جوړیږي هیډ جوړیږي بیا لاندې حرکت ورکوو په دغه ځای کې موږ بیا لیفت شولډر موږ سره جوړیږي په دغه نقطه باندې او بیرته چیکو لاندې حرکت ورکوو په دغه شکل. نو کله چې موږ تاسو فکر ورته وکړو دلته تاسو ته خپل ښکاري دغه ځای نه کوین پورته حرکت کوي دی دلته یو لیفت شولډر جوړ کړی دی بیرته ډاون تللی دی او پورته بیا حرکت کړی دی هیډ شکل جوړ کړی دی لاندې تللی دی دغه ځای کې بیا نیک لاین جوړ کړی دی او بیرته لیفت شولډر جوړ کړی بیرته ډاون تللی دی. نو کله چې داسې شکل جوړیږي هغه ته هیډ اینډ شولډر ویل کېږي او کومې نقطې چې دلته جوړې شوي دي دې ته ویل کېږي نیک لاین. زه به دلته ورسره تېر کړم. نو دغه زموږ ته سره نیک لاین شو او د پورته چې شو هیډ اینډ شولډر شو. څو نیک لاینونه لري دلته هم دوه نیک لاین جوړیږي او دغه ځای کې دواړه اوږې چې دي هیډ اینډ شولډر د یو بل سره باید برابر وي لکه دلته په یو نقطه باندې یو لاین باندې ښکاري. نو دلته یو نقطه پکې بله درته ښایم هیډ اینډ شولډر چې دی لږ قوي ترین هم شته یعنی یو هیډ اینډ شولډر په ساده وي بل لږ قوي وي. لږ قوي چې وي هغه کوم یو ده زه به دلته تاسو ته لږ نږدې کړم. کله چې دا نیک لاین دغه لومړی نیک لاین چې کوم جوړیږي دغه څخه دوهم نیک لاین چې کوم دی هغه لږ لاندې وي. کله چې دغه لومړی نیک لاین دلته موږ ګورو دغه نه دوهم نیک لاین لاندې وي نو په دې مطلب چې دلته سیلاران قوي دی او کوین لاندې حرکت کوي یعنی سیده نه دی لږ لاندې پاتې شوی دی. که دلته داسې شي نو سیده شو او که دغسې شکل موږ ورکړو دا مطلب چې لږ لاندې پاتې شوی. دلته نیک لاین چې دی یو څه نه څه دغه دوهم نیک لاین ډاون دی سیلاران قوي دي او دا موږ ته بیخي کنفرم کوي چې دا یو هیډ اینډ شولډر دی. اوس څنګه پوهېږو چې دا هیډ اینډ شولډر دی نو اوس څنګه پوهېږو چې دا یو هیډ اینډ شولډر دی نو په دغه شکل سره موږ جوړولی شو. کله دغه ځای نه کوین ته موږ ګورو اف ټرند روان دی مکمل اف ټرند روان دی دلته یو هایر های جوړ شوی دی بیا هایر لو جوړه شوې ده ورپسې بیا هایر های جوړ شوی دی دلته بیا هایر لو جوړه شوې ده. دغه هایر لو چې پورته کوین قیمت کړی دی های نقطه جوړ شوې ده خو هایر های نه دی ولې چې دلته دغه ځای نه لاندې تللی دی دغه ځای نه لاندې تللی دی نو دغه نیک لاین دلته جوړ شوی دوهم نیک لاین جوړ شوی دی دلته هایر لو نه جوړ شوی بلکې دلته لوور های جوړ شوی دغه نقطې نه دا نقطه چې دا ټیټه ده یعنې لاندې پاتې شوې ده بیرته پورته تللی ده کوین تللی دی یو لوور های جوړ کړی دی د دغه لاین سره برابر دی یا هم د دغه څخه لاندې پاتې شوی دی.
چېرته فکر وکړو دا لږ لوړ دی دا لږ لاندې پاتې شوی دی او دغه ځای نه بیرته لاندې حرکت کوي دغه ځای باندې یو روټیسټ یا فول بک کړی دی بیرته لاندې تللی دی ښکته حرکت کړی دی نو پورته چې موږ فکر وکړو کله چې داسې شکل جوړیږي نو دغه ته ویل کېږي هیډ اینډ شولډر دا بیا موږ ته کنفرم کوي چې دا بالکل هیډ اینډ شولډر دی راځم انورس هیډ اینډ شولډر هم درته ښایم په دغه ویډیو کې او کټمنټ همدغه شکل دی صرف چې دغه شکل څنګه کو معکوس کو سرچپه کوي هغه ته هیډ انورس هیډ اینډ شولډر ویل کېږي نو کله چې موږ تاسو انورس هیډ اینډ شولډر وایي هغه به داسې شکل لري زه به دلته مستقیما ورسره رسم کوم د دغه ځای نه کوین لاندې حرکت کوي دلته لیفټ شولډر جوړ کړی دی بیا دغه ځای نه لاندې تللی دغه ځای کې هیډ جوړ کړی دی بیرته پورته تللی دی دغه نقطې تللی دی لاندې تللی دی رایټ شولډر جوړ کړی دی بیرته پورته حرکت کړی دی نو په دغه شکل کې موږ تاسو ویلی شو چې دغه شی دی یو انورس هیډ اینډ شولډر دی یعنې کوین دغه ځای نه یا سیده مارکیټ تللی دی یا هم لاندې تللی دی دغه ځای کې هیډ اینډ شولډر جوړ کړی دی بیرته پورته حرکت کړی دی نو لکه څه ډول چې هیډ اینډ شولډر دی اف ټرنډ کې جوړیږي دلته په ډاون ټرنډ کې هم همدغسې جوړیږي صرف چې هغه شکل معکوس که سرچپه کې په همدغه شکل کې جوړیږي دوه نیک لاینونه لري دې ته هیډ انورس هیډ اینډ شولډر وایو دغه ځای کې دغسې یو نیک لاین تېروو ولې دلته نیک لاین لږ لوړ پاتې کېږي په دغه ځای باندې دوهم لاندې پاتې شوی دی خو دلته چې د کنډل کومه شروع یا ویک دغه یې ټچ کړې ده او دغه ځای باندې یو رایزنګ ویج فالنګ ویج جوړ شوی دی دلته دغه ځای باندې یو ریټیسټ اخیستی دی کله چې ریټیسټ اخیستی دی دغه ځای نه بیرته په فول بک کړی دی پورته حرکت شوی دی تاسو ته خپله ښکاري تر دغه نقطې پورې یعنې کوین لوړ تللی دی نو دغه دی زموږ تاسو شو نیک لاین او دغه ځای باندې یو فول بک کړی دی او دا زموږ تاسو هیډ اینډ شولډر شو لږ لږ توفیر که چېرته پکې موجود هغې پسې به نه ګرځئ کله چې تاسو سم صحیح شکل جوړوئ هغه که ټول کال در باندې تېر شي بیا هم نشئ پیدا کولی خو کله چې داسې شکل جوړېږي موږ تاسو خپله پوهېږو چې دا هیډ اینډ شولډر دی که انورس هیډ اینډ شولډر جوړ دی دغه ځای نه به کوین پورته حرکت کوي که هیډ اینډ شولډر جوړ دی په اف ټرنډ کې هغه نه به کوین لاندې حرکت کوي نو راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته نور تفصیلي طریقې درښایم کله چې موږ ټیکنیکل انالیسس ته ورسېږو بیا تاسو په خپله هم دغه باندې انالیسس کولی شئ او زه به هم تاسو طریقې درښایم نن ویډیو تر دغه ځایه پورې وه بیا هم که چا سره کومه پوښتنه وي ستونزې وي مشکل موږ ته کمنټ کولی شئ موږ سره په ټلګرام کې اړیکه نیولی شئ او د څومره زده کړې زه دلته وایم هلته به هم تاسو ته شیر کوم نن ویډیو همدومره وه راتلونکي ویډیوګانو کې به چارټ پیټرن په پاتې ډولونو باندې خبرې کوو د کورس څومره موضوعات چې د هغه به هم تاسو ته وایم نو مننه که وختونه بخیر شي به ولرئ